اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ګرانو خوږو لیدونکو د ستوري راډیو تلویزیون مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو نننۍ ورځ مشاعره د میلاد شریف د 12 د ربیع الاول په مناسبت ترتیب شوې ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم په پیدایښت باندې زمونږ درانه شاعران ملګري نعتیه کلامونه وړاندې کوي. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. ګرانو کتونکو د پروګرام شروع د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو څخه کوو چې زمونږ خوږ ملګری او لیکوال ښاغلی فضل مولا تورکی صاحب به تاسو د قرآن عظیم الشان یو څو مبارک آیتونه تلاوت کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. تورکی صاحب نه مننه چې د قرآن عظیم الشان څو مبارک آیتونه تاسو ته تلاوت کړو. اوس نو نعتیه کلام دپاره دعوت ورکوم محمد نواز مومن صاحب ته چې تاسو ته نعتیه کلام وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. د دې ورځې په مناسبت سره سومات ګډ شعرونه د نعت په شکل کې تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې نمر لکه ښکاره چې په دنیا د محمد صلی الله علیه وسلم نمر لکه ښکاره چې په دنیا د محمد بېشکه چې محبوب د پاک الله د محمد نمر لکه ښکاره چې په دنیا د محمد بېشکه چې محبوب د پاک الله د محمد او پیدا چې محمد شوګیر چاپیر تورې تیارې وي پیدا چې محمد شوګیر چاپیر تورې تیارې وي کافرو بخندل هم به پرټو کې مسخرې وي سفر کې د تایب چې پڼې په وینو سرې وي سفر کې د تایب چې پڼې په وینو سرې وي ملګری ابراهیم او هم موسی د محمد بېشکه چې محبوب د پاک الله د محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلي دي ښایسته ښکلي سنت مونږ ته ښودلي دي ښایسته ښکلي سنت همدغه شان حکم دی زمونږ د قدرت همدا چې څوک مني هلته به وي ښه په راحت سنت پې تل ژوندي وي که پناه د محمد بېشکه چې محبوب د پاک الله د محمد عمر دی که صدیق دی که علی دی که عثمان عمر دی که صدیق دی که علی دی که عثمان دا واړه و یو ځای د محمد هر زمانه دوی چرې رستو نه و د کافرو په میدان عمر دی که صدیق دی که علی دی که عثمان دا واړه و یو ځای د محمد خیر زمانه دوی چرې رستو نه و د کافرو په میدان دوی ټولو به ویل چې ستا زما د محمد بېشکه چې محبوب د پاک الله د محمد خیری بند چې عمر مبارک و د دوی درش پیته کلونه عمر مبارک و د دوی درش پیته کلونه یولسې بیبیانې لکه ویس پړ د ګلونه د دې ټولو ګلونو نه خالي شول چمنونه عمر مبارک و د دوی درش پیته کلونه یولسې بیبیانې لکه ویس پړ د ګلونه د دې ټولو ګلونو نه خالي شول چمنونه په ژبه د نواز چې یو ځل بیا د محمد بېشکه چې محبوب د پاک الله د محمد نمر لکه ښکاره چې په دنیا د محمد بېشکه چې محبوب د پاک الله د محمد. دا نواز مومن صاحب نه مننه چې تاسو ته نعتیه کلام وړاندې کړو. که صورت د محمد نه وی پیدا کړې به خدای نه و دا دنیا کل جهان د محمد په نوم پیدا شو نشته پس د محمد انبیا. نو اوس دا بلنه ورکوم عبدالله فخر افغان صاحب ته چې تاسو ته خپل نعتیه کلام وړاندې کړي. عبدالله فخر افغان صاحب.
همدرد صاحب ستاسو هم ډېره مننه او د ستوري صاحب هم ډېره مننه چې موږ له د سویلو مقرره کړه او نتیه مشاعره ده، نو دې کې به موږ هم خپل کوشش وکړو چې نتیه شعرونه ووایو. نعت شروع ده چې زار محمد نبی سرواره، زار محمد نبی سرواره او تی رحمت د عالمونو، تورو تیارو لره سهره شمع شوې بلې د علمونو، شمع شوې بلې او رڼا شوه له دنیا هغه جهالت لاړو، د اخوت جوړه دنیا شوه او له منځه هغه عداوت لاړو، مینه په زړونو کې سیوا شوه چې د یو بل نه و نفرت لاړو، او په یو بل بیا تیر له سره او شو به یو بل لکه درونو، او زار محمد نبی سروره تی رحمت د عالمونو صلی الله علیه. ستاشو خطر کې هم سفر او یو د صدیق صاحب صداقت ګوره، ستاشو خطر کې هم سفر او یو د صدیق صاحب صداقت ګوره، شاو گدا شول برابر دویم د عمر صاحب عدالت ګوره، او چې غنی د مال و زر او دریم د عثمان صاحب سخاوت ګوره، یهودي ویست له خیبر او حیدر صاحب غر د جرأتونو، زار محمد نبی سروره تی رحمت د عالمونو، تی ښکلا د کائناتو ځلنده مخ د شفق، تی ښکلا د کائناتو ځلنده مخ د شفق، او هم یې رحمت په مخلوقاتو ښکاره د هر څه د کړو حق، را د کړه لار د عبادات او بله لار به ځي احمق، څوک چې دا ستا لاره کړي غوره او وي به کامیاب په جهانونو، زار محمد نبی سروره او تی رحمت د عالمونو. انسان د نوم د شرافت او نه د دروغ نه د دوکو دی، انسان د نوم د شرافت او نه د دروغ نه د دوکو دی، لري بیا دومره د عظمت او تعظیم کړه پرښتو دی، ولې د بت کړي عبادت او جوړ چې د په خپل لاسو دی، وکړه تا داسې خبره کېناسته هر خوا په ذهنونو، او زار محمد نبی سروره تی رحمت د عالمونو. وایي اخري باندې چې رب ته د ډېر ډېر د جړلي غم در سره و د امت، رب ته د ډېر ډېر د جړلي او غم در سره و د امت، ژوند تېرېدو ته د ښودلي یو پاک قرآن او بل سنت، او فخر افغان چې څه لیکلي کوي به تل دا ستا صفت، ستا په لار تللو د اثر او ژوندون شي ډک له برکتونو، او زار محمد نبی سروره تی رحمت د عالمونو، او تورو تیارو لره سهره شمع شوې بلې د علمونو. ډېره مننه. دا او زمونږ ګران دوست عبدالله فخر افغان چې تاسو ته خپل نعتیه کلام وړاندې کړ. نوم دې څومره خوږ دی چې په هر چا باندې ښه لګي، نوم دې څومره خوږ دی چې په هر چا باندې ښه لګي، داسې لکه شات قند او نبات په خوله خواږه لګي. اوس بلنه ورکوم ګران شاعر ملګري ته ډاکټر بصیر بیدار ستوري ته چې تاسو ته خپل نعتیه کلام وړاندې کړي. ډاکټر صاحب بیدار بصیر ستوري. ډیره زیاته مننه. پراتلو چې یہ تمام جهان ودان دی، پراتلو چې یہ تمام جهان ودان دی، هغه نوم د محمد نبی سلطان دی. ډېر زبردست ښکلی، جزاک الله. چې نړۍ ده له نوره پیدا شوې، چې نړۍ ده له نوره پیدا شوې، محمد د رب حبیب په الله ګران دی. ډېر ماشاءالله. او مرتبه یې ده له هر انسان اوچته، مرتبه یې ده له هر انسان اوچته، ډېر بهتر په انسانانو دا انسان دی. بېشکه سبحان الله. مننه. او له دې پس په نړۍ بل یو نبی نشته، له دې پس په نړۍ بل یو نبی نشته، اولین دی هم نبی آخر زمان دی. سبحان الله. او خدای ته مو پکې وکړي نصیبونه، خدای ته مو پکې وکړي نصیبونه، ستا زیارت کول زما د ژوند ارمان دی. واه سبحان الله. خدای ته مو پکې وکړي نصیبونه، امین. ستا زیارت کول زما د ژوند ارمان دی. او بیدار وایي د نبی له یو ویښتنه، بیدار وایي تورکه صاحب د نبی له یو ویښتنه، سر او مال او ځان مې ټول ورنه قربان دی. جزاک الله. سر او مال او ځان مې ټول ورنه قربان دی. جزاک ډېره مننه. د ښاغلي بصیر ستوري صاحب نه ډېره مننه چې موږ ته خپل نعتیه کلام وړاندې کړو. ته لکه سپرلی د کائناتو غېږ ته راغللې،
کله کسپرلی د کائناتو غیږ ته راغللې دښتې شوې سمسورې هر طرف ته ګلان سره لګي نوم دې څومره خوږ دی په هر چا باندې ښه لګي نو اوس بلنه ورکوم ګران اویس قرني صاحب ته چې ډېر خوږ شاعر دی د عمر نه کم دی او ماشاءالله اواز یې جادو لري راځئ چې په ګډه یې سره واورو ډېره زیاته مننه کوم د بلنې راکولو ناز شریف دی چې वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी मक्की वो हाशमी मक्की मदनीउल अरबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक जिस ज़ात का कुरान जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है उस पर ही नज़र उस पर ही नज़र सारे ज़माने की लगी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर त्वाहा क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर त्वाहा क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा क्या शान है उसकी क्या शान है उसकी कि जो मीलक भी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी मक्की वो हाशमी मक्की मदनीउल अरबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है ډېر اعلی ډېر اعلی ډېر اعلی دا و اویس قرني چې تاسو ته په اردو ژبه خپل نعتیه کلام وړاندې کو اوس بلنه ورکوم حاجي صاحب فضل مولا تورکي ته چې مونږ ته په ترنم کې یو نعتیه کلام وړاندې کړي حاجي صاحب فضل مولا تورکي
ډېره مننه د همشاعري د قدرمنو علموالو شاعرانو ادیبانو نه. په جهان کې هنګامه ستا د جمال شوه، په جهان کې هنګامه ستا د جمال شوه، هر یو زړه کې تلوسه ستا د وصال شوه. ډېره ده. او کامل رب په خپل کمال یې پیدا کړی، کامل رب په خپل کمال یې پیدا کړی او هر طرف ته اوازه ستا د کمال شوه. سبحان الله، جزاک الله. ستا په راتلو تیار دنیا رڼا رڼا شوله، مړه انسانیت کې د ژوندون ساره پیدا شوله. جزاک الله. سبحان الله. مړه انسانیت کې د ژوندون ساره پیدا شوله. سبحان الله. لویه کعبه وه د باطلو خدایانو ډکه، لویه کعبه وه د باطلو خدایانو ډکه، د توحید چغه راوچته له حرا شوله، د توحید چغه راوچته له حرا شوله. ستا په راتلو تیاره دنیا رڼا رڼا شوله. ډېره لا ډېر ښکلی. د جنتي لور پیدایښت خلکو ته عار ښکارېدو، د جنتي لور پیدایښت خلکو ته عار ښکارېدو، ستا د بعثت په خاطر ورکه دا بلا شوله، ستا د بعثت په خاطر ورکه دا بلا شوله. ستا په راتلو تیاره دنیا رڼا رڼا شوله. چا پرستش کاوه د کاڼو، چا د ژوو بوټو، چا پرستش کاوه د کاڼو، چا د ژوو بوټو، د یوه خالق د بندګۍ هر خوا ښکلا شوله. سبحان الله. د یو خالق د بندګۍ هر خوا ښکلا شوله. ستا په راتلو تیاره دنیا رڼا رڼا شوله. ډېر ښکلی. انسان په نوم باندې انسان و، نور انسان خو نه و، انسان په نوم باندې انسان و، نور انسان خو نه و. د کرم نه بني آدم وینا لتا شوله، د کرم نه بني آدم وینا لتا شوله. ستا په راتلو تیاره دنیا رڼا رڼا شوله. ښکلې څهره دې د قرآن په آینه کې ګورو، ښکلې څهره دې د قرآن په آینه کې ګورو، د ژوند تګلار دې له سیرته براله شوله، د ژوند تګلار دې له سیرته براله شوله. ستا په راتلو تیاره دنیا رڼا رڼا شوله. هر څه زړیږي ستا د مینې مضمون زړیږي، هر څه زړیږي ستا د مینې مضمون زړیږي. تر قیامت ستا د ذکر رفعنا شوله، تر قیامت ستا د ذکر رفعنا شوله. ستا په راتلو تیاره دنیا رڼا رڼا شوله. دا بیت قابل غور بیت دی. هر څه زړیږي ستا د مینې مضمون زړیږي، هر څه زړیږي ستا د مینې مضمون زړیږي. تر قیامت ستا د ذکر رفعنا شوله، تر قیامت ستا د ذکر رفعنا شوله. ستا په راتلو تیاره دنیا رڼا رڼا شوله. زبردست.
چا چې زولۍ دستا نیولې تر منزل رسي چې ستا زولۍ د چا نیولې تر منزله رسي منزل ته نه رسي چې لار د چا بل خوا شوله منزل ته نه رسي چې لار د چا بل خوا شوله ستا په راتلو تیار دنیا رڼا رڼا شوله توره کې څه دی چې بس ستا شان او شوکت بیان کړي توره کې څه دی چې بس ستا شان او شوکت بیان کړي ټولې دنیا ته ډېره سخته ستا ثنا شوله ټولې دنیا ته ډېره سخته ستا ثنا شوله ستا په راتلو تیاره دنیا رڼا رڼا شوله مړه انسانیت کې د ژوندون ساره پیدا شوله ستا په راتلو تیاره دنیا رڼا رڼا شوله ستا په راتلو تیاره دنیا رڼا رڼا شوله د ښاغلي تورکي صاحب نه یو جهان مننه چې ډېر ښکلی ترنم یې زمونږ ګرانو لیدونکو ته وکړ او ډېر خوږ اواز یې ماشاءالله تورکي صاحب او اوس بلنه ورکوم ګران ملګري سرور یوسفزي صاحب ته چې مونږ ته نعتیه کلام ووایي ګران ملګری سرور یوسفزي ډېره زیاته مننه نعت شریف دی چې دی واړه کائنات لره رحمت رسول الله دی واړه کائنات لره رحمت رسول الله زمونږ دی پیغمبر ښودلې ده تل لاره د شفقت رسول الله زمونږ دی پیغمبر مننه جي تیارې د جهالت وې راخورې په دې دنیا پیدا شو محمد تیارې د جهالت وې راخورې په دې دنیا پیدا شو محمد د جهل تورې شپې شولې بدلې په رڼا پیدا شو محمد بدل کړو عداوت په محبت رسول الله زمونږ دی پیغمبر مننه جي صفت یې الله کړی په طه او په یاسین قرآن دی پې گواه صفت یې الله کړی په طه او په یاسین قرآن دی پې گواه امام الانبیا دی اولین او آخرین قرآن دی پې گواه خاتم په سلسله د نبوت رسول الله زمونږ دی پیغمبر مننه جي چې وي به د هر تن په سخته ورځې د محشر نفسي نفسي نارې چې وي به د هر تن په سخته ورځې د محشر نفسي نفسي نارې وهي به هر ولی شهید عالم او پیغمبر نفسي نفسي نارې کوي د خپل امت په شفاعت رسول الله زمونږ دی پیغمبر مننه جي کوي د خپل امت په شفاعت رسول الله زمونږ دی پیغمبر امت ته رسولی د رب هر یو پیغام بېشک او بې شبې الله منتخب کړی موږ ته دین اکمل اسلام بېشک او بې شبې راپرېښی یو قرآن او دویم سنت رسول الله زمونږ دی پیغمبر سبحان الله مننه جي صفت به تر قیامته یې هېڅ څوک نه کړي پوره عاجزه دی لیکوال صفت به تر قیامته یې هېڅ څوک نه کړي پوره عاجزه دی لیکوال سرور د خپلې برخې د راوړې دا تحفه عاجزه دی لیکوال پوره دی په سیرت او په صورت رسول الله زمونږ دی پیغمبر او دی واړه کائنات لره رحمت رسول الله زمونږ دی پیغمبر ډېره زیاته مننه سرور یوسفزي صاحب نه یو جهان مننه او یو ځل بیا بلنه ورکوو اویس قرني ته چې مونږ ته یو نعتیه کلام په پښتو ژبه کې ډالۍ کړي اویس قرني صاحب بیا هم یو نړۍ مننه کوم نعت شریف ته چې ستا د در ملنګ یما ملنګ مې د دربار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ مې د دربار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا ستا د در ملنګ یما ډېر پاجم تنګ یما
ستا د در ملنګ یما ډېر په جم تنګ یما هیڅ نوې خیر دی ما منصور غوندې په دار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ مې د دربار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا شام و سحر جاړما ستاسو دیدن غواړما شام و سحر جاړما ستاسو دیدن غواړما ما لکه بلال غوندې په زړه باندې پرهار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ مې د دربار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا دا ارمان لرم ګلا کلا بدر زم ګلا دا ارمان لرم ګلا کلا بدر زم ګلا ما پچ پترا د اصحاب چوکیدار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ مې د دربار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا زه هدایت شایما ستا د درګدا یما زه هدایت شایما ستا د درګدا یما زه هدایت شایما ستا د درګدا یما زړه مې دا عجم د خاورې لرې په تلوار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا ستا د در ملنګ یما ملنګ مې د دربار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا خوږ پیغمبرای خادم مې د پیزار کا د اویس قرني صاحب نه مننه چې تاسو ته نعتیه کلام وړاندې کړو او د دې سره زموږ د نن ورځې نعتیه مشاعره چې د ربیع الاول مناسبت باندې وه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ د نورو پروګرامونو لپاره زموږ د ستوري راډیو ټلویزیون دغه چینل سره سبسکرایب کړئ په دې هیله چې موږ سره په آینده کې هم زموږ پروګرامونه وګورئ او خوند ترې واخلئ. په لوی الله م سپارم تر بلې خپرونې پورې تاسو په لوی الله سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.